السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کندوز رادیو د دې سات خبرون ته مو زه صدیق الله لیوال هرکلی وایم. نن چهارشنبه د اسد 14مه چې د 2018 کال د اگست د 15 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د کندوز راستنې شوی کډوالو لپاره د اسقلان ښارګوټي د نمرو ویش پیلېږي. د پولیو ضد نوی کمپاین په 11 ورځو کې په لوړ خطرو سیمو کې پیلېږي. د نورستان سیلاب ځپلو ته 7 میلیونه او 515 زره افغانۍ مرسته اعلان شوه. او مسکو د اوکراین پر سر د مذاکراتو شرطونه وړاندې کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز راستنه شوو کډوالو لپاره د اسقلان ښارګوټی د نمرو ویش پیلېږي. په کندوز ولایت کې راستنه شوي کډوالو ته د چهاردرې ولسوالۍ د خواجه کفتر ښارګوټي د نمرو له ویشلو وروسته ټاکل شوی چې د روانې زمري میاشتې تر پایه د اسقلان ښارګوټي د نمرو ویش بهیر په رسمي ډول پیل شي. د دغه ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس مولوي عبدالولي محمدي وایي د اسقلان ښارګوټی چې د کندوز په مرکز کې موقعیت لري او پر 6,000 جریبه ځمکه طرحه شوې د وزارت لخوا د نقشې له رسېدو سره سم به د نمرو ویش پیل شي. د پولیو ضد نوی کمپاین په 11 ورځو کې په لوړ خطرو سیمو کې پیلېږي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ ویلي د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین په راتلونکي 11 ورځو کې د هیواد په یو شمېر لوړ خطر لرونکو ولسوالیو کې پیل شي. د یاد بنسټ په وینا د کمپاین د پیل پر وړاندې موجودې ستونزې هوارې شوې او د روزنیزو سیمینارونو تر بشپړېدو وروسته به دا پروګرام د ټاکل شوي مهالویش له مخې عملي شي. سرچینې زیاته کړې د کمپاین ټول اړین توکي او تجهیزات صحوي مسؤلینو ته سپارل شوي او د تطبیق لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د معلوماتو له مخې دا کمپاین به د ننګرهار ټولې ولسوالۍ، د کونړ 7، د فراه 2، د هرات 2 او د کابل 6 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي. د نورستان سیلاب ځپلو ته 7 میلیونه او 515 زره افغانۍ مرسته اعلان شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي چې د نورستان وروستیو سیلابونو له زیانمنو شوو کورنیو سره د 7 میلیونه او 515 زره افغانۍ نغدي مرسته کړې ده. د خبرپاڼې له مخې د دغې خونې مشر سید کریم هاشمي د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په مشرۍ پلاوي سره نورستان ته د سفر پر مهال دا مرسته اعلان کړه. په ټولیزه مرسته کې 1 میلیون افغانۍ د سید کریم هاشمي شخصي مرسته هم شامل ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي دا مرسته د سیلاب ځپلو کورنیو د بیړنیو اړتیا د پوره کولو او له هغوی سره د خواخوږۍ په موخه ترسره شوې ده. او وروستی خبر ده، مسکو د اوکراین پر سر د مذاکراتو شرطونه وړاندې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میاخیل ګالوزین ویلي که لویدیځ هیوادونه رغند او سنجول شوي دریځ غوره کړي، مسکو د اوکراین په اړه خبرو اترو ته چمتو دی. د روسي ټاس خبري اژانس د راپور له مخې ګالوزین دا څرګندونې د قزاقستان روسیې د دریم رسنیز فورم په څنډه کې کړي دي. نوموړي ویلي روسیه تل د خبرو اترو او د سیاسي حل لارې موندلو لپاره چمتو وه، خو په وینا یې اوکراین له مذاکراتو شوی او په دې برخه کې ثابت دریځ نه دی لرلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړې که د اوکراین ملاتړ لویدیځ هیوادونه د شخړې د اصلي لاملونو د حل لپاره رښتینو او رغنده خبرو ته چمتو شي، د مذاکراتو زمینه برابرېدای شي. هغه خبرداری ورکړی چې که مقابل لوري خبرو ته چمتو نشي، روسیه به خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل.